وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د تفسیر او د ترجمې په درس کې موږ د الله په توفیق سره په 8مه سپاره کې د سورة الاعراف آیت نمبر 43 ته رسېدلو. سورة الاعراف آیت نمبر 43 ته موږ د الله په توفیق سره رسېدلو. په دې اخرني آیتونو کې رب العالمین انجام رب العالمین انجام د هغه خلکو بیان کړو چې هغوی د الله آیتونو ته دروغ وایي او تکبر کوي، حق نه مني. ورپسې بیا انجام د جنتیانو بیان شوی، د هغه مؤمنانو نیکانو خلکو چې هغوی د الله منلې ده، د الله د رسول یې منلې ده، نو الله به هغوی ته جنت ورکوي او هغوی به په جنت کې د آخرني آیت کې دا دي وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. هغوی به شکر د الله دا کوي چې الله موږ دې ځای ته راوستو، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. او که الله موږ دلته نه وی را رسولی نو موږ دلته را رسېدونکي نه وو دې جنت. په دې باندې خبره ختمه شوې او دوی ته بیا اواز وشي د الله د طرف نه چې دا جنت دی تاسو ته په میراث کې میراو شو په سبب د هغه عملونو چې تاسو کړي دي، بما کنتم تعملون. اوس د دې نه بعد ګوره دا روان ایتونه چې دي دې کې الله سبحانه وتعالی د جنتیانو او د جهنمیانو د یو بل سره خبرې اترې را نقل کوي. د جنتیان چې کله ورښکاره شي د جهنم ته نو جهنمیان به ایني او جهنمیان به د جنتیان ایني. فایده په هغې کې دا ده چې جنتیانو ته د هغوی د نعمت محسوس شي او جهنمیانو ته د عذاب محسوس شي، ښه ډېر شي ورته چې وګوره هغوی ته وګوره او موږ ته وګوره. بله دا ده چې دې جهنمیانو دا جنتیان په دنیا کې سپک ګڼلي دي، په دوی پورې خندلي دي، په دوی پورې مذاق کړی دی، نو چې نن دغه جنتیان دوی ویني په دې حال باندې او چې هغو ته پته ولګي چې زموږ دا خندا، زموږ دا مذاق، زموږ دا ټوغه په څومره اوچتو خلکو پورې وه. نو ځکه پکې الله دا موقع ورکوي چې دا جنتیان ورښکاره شي جهنمیان پسې او ویني دا جهنمیان. نو دوی په منځ کې یعنې ډېرې خبرې اترې هغه چې دی رانقل دي چې دوی به دا وایي، جهنمیان به دا وایي، جنتیان به دا وایي. دلته بعض خبرې د هغوی رانقل دي چې یو بل سره به خبرې اترې کوي. دا خبرې څه دي الله رانقل کړي دي یا الله یې بیانوي او دا صرف الله بیانولی شي. ولې؟ ځکه چې آخرت لا راغلی نه دی، نو دا صرف الله بیانولی شي. د الله سره ناشنا علم دی، علم د الله دومره ناشنا دی لکه الله ته دا پته ده چې مخکې څه شوي، دا خو د الله سره علم دی. د الله سره دا علم دی چې اوس څه کېږي او الله سره دا علم دی چې را روان وخت کې به څه کېږي. نو الله ته ضرورت نشته چې هغه صبر وکړي چې دا جنتیان به څه وي او جهنمیان به څه وي او بیا یې موږ ته بیانوي. نه، الله ته د مخکې نه پته، بلکې د الله سره دومره ناشنا علم دی. یو شی بلکل شتي نه، یو کار د سره کیږي نه، دا به نه کیږي، خو که چېرته وشي څنګه به وي دا هم الله ته پته ده. یو شی شتي نه د سره کوې نو څنګه به وې دا الله ته پته ده. او ځکه الله ګوره د جهنمیانو باره کې دا خبره قرآن کې ځای په ځای ذکر کړې ده. وی دوی وی چې یالله موږ، دوی به چغې وی چې یالله موږ دنیا ته واپس که، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله وی که زه واپس کم دوی بیا د خپلې نافرمانیانو ته راواپس کېږي. الله یې راواپس کوي خو نه، که نه راواپس کوي دا کار نه کېږي. خو که وشي څنګه به الله ته پته ده.
او داسې علم دا صرف د یو الله سره دی، بس د یو مخلوق سره داسې علم نشته، اگر کاغه پیغمبري، اگر کاغه نبی، اگر کاغه زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم. او چې کله ته زه داسې یم چې اگر کاغه زمونږ د رسولي، نو بیا په مخلوقاتو کې د ده نه بر بل څوک نشتي که ته پلانی بابا یا پلانی پیر صاحب یا پلانی دربار والا او قبر والا یا پلانی ولی الله. د رسول صلی الله علیه وسلم نه بل غټ ولی الله شتي نشتي. نو چې د هغه سره داسې علم نشتي، نو بیا بل کم مخلوق سره داسې علم دی. دا علم صرف د الله دی. بعض خبرې، بعض کارونه، بعض صفات، بعض نمونه، دا صرف تعلق ساتي چا سره؟ د الله سره. هغه د مخلوق په برخه نشي کېدی، که دا مخلوق کائنا من کان، که دی هر څوک شي، مخلوق ته هغه څه نشي میلاویدی کوم څه چې د الله خاص دي. نو دا خبر به دې پورې کولی چې دا خبرې صرف الله را نقل کولی شي یا الله یې بیانولی شي، بل څوک نشي، ځکه چې آخرت راغلی نه دی، قیامت، او لا جنتیان جنت ته تللی نه دي په بدن او په روح سره، او لا جهنمیان جهنم ته تللی نه دي په بدن او په روح سره، یو ځای بدن او روح. الله وی د سرور 40 آیت کې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار او آواز بوکی جنت والا وور والوتر، آواز بوکی جنتیان جهنمیانو ته. سب ورته وی خدا خبرې ورته دې دپاره کوي چې د دوی د افسوس او د غم څه شي کم شي، چې ډېر شي، زیات شي. څه ورته وی؟ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، چې یقینا موندلی دی من هغه جنت چې واده کړی و من سره رب زمونږ حقا، هغه واده موږ رښتینې ومونده. او الله چې موږ ته څه ویلي و، څه راته رایاد کړي و چې تاسو له به دا نعمت در کوم، دا به در کوم، هغه موږ ته میلاو شو. زموږ د رب خبره رښتینې وه. او دا د دوی خو به ایمان او یقین و په غیب و، یعنې اوس زموږ الحمدلله ایمان دی په دې خبره باندې چې مؤمنانو ته، نیکعمله خلکو ته، موحدینو ته به جنت میلاوي. زموږ په ایمان دی، اگر که موږ هغه جنت لیدلی نه دی، او دې ته ایمان بالغیب و. خو چې کله جنت ته لاړ شي ویني هلته په خپلو سترګو، نو بیا به جهنمیانو ته وایي چې دا هغه ځای دی چې الله یې موږ سره لوظ کړی. نو لوظ د الله وی رښتینی و. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، نو آیا اوموندو تاسو هغه څه چې واده کړی و رب ستاسو حقا، تاسو سره چې الله د څه واده کړی و هغه درته میلاو شو. دوی سره الله د څه لوظ کړی د جهنم. موږ ته خو الله موږ سره لوظ کړی چې په نیک عمل، په ښه عمل به دله جنت در کوو، موږ ته خو میلاو شو. په بد عمل باندې الله لوظ د جهنم کړی و، په کفر او په شرک باندې الله لوظ د جهنم کړی. نو آیا هغه څه چې الله تاسو ته یاد کړي و هغه تاسو ته میلاو شو او که نه؟ قالوا نعم، اوبه وی هغوی او میلاو شو. چې دوی نه منل هغه ورته میلاو شو. جهنم دوی نه منو، خاندلې پورې وي جنت څه ته وایي، جهنم څه ته وایي. هلته به ورته پته ورکړي چې او دا هر څه چې دا رښتینې دي. څه نه چې الله موږ یېرولي وو، د څه نه چې موږ د الله رسول یېرولي وو، هغه هر څه هغوی به ویني او بیا به وایي چې او موږ ومنله، خو هلته منل فایده نه ورکوي. نو اوس اسباب بیانېږي چې ولې دوی دغه جهنم ته لاړو. فأذن مؤذن بینهم، نو آواز به وکړي او آواز کوونکی په منځ د دوی کې. دا خبرې اترې به د دوی رواني او په دې کې یو آواز راشي، اللعنة الله علی الظالمین، چې لعنت د الله دی په ظالمانو باندې. لعنت مطلب یعنی
الطرد والابعاد عن رحمة الله، د الله د رحمتنا لري کېدل. نو لري کړی شوي دي ظالمان د الله د رحمت نه. او څه دلیل دی پې چې لري کړی شوي دي؟ جهنم کې دي. چې الله پې رحم وکړي نو هغه جهنم ته نه ځي، هغه چېرته ځي؟ هغه جنت ته ځي. نو په دې ظالمانو باندې لعنت د الله دی. دا اواز به وشي. ښه دا څوک دي دا ظالمان؟ الذين يصدون عن سبيل الله، هغه کسان دي چې منع کوي د لارې د الله نه، منع کوي د الله د لارې نه، خلک بندوي د الله د لارې نه. چې کله وحي به بیان شوه نو دوی به کوشش کوي چې څوک دا وحي ونه مني، د رسول خبره ونه مني او دین ونه مني. هر قسمه کوشش. یعنی زه تاسو ته دا هم نه یم چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم د زمانې نه دی، دا هغه نوح علیه السلام د زمانې نه واله. او د دې وخته پورې ته هم نه یم چې دې وخته پورې قیامته پورې دا قصه دقه شان روانه ده چې باطل پرست کوشش کوي چې خلک د حق نه بند کړي. د هغې دپاره قسمه قسم کوششونه کوي، مال لګوي، بدن لګوي، بدن قربانوي، هیلې جوړوي، چالونه جوړوي چې دا خلک لرې شي د دې پاک دین نه. نو کافران خو دا کار کوي، کافران خو دا کار کوي، دې کې خو شک نشته. مشرکان یې کوي، هندوان یې کوي، هر قسمه کافر چې دا کار کوي چې خلک د الله د لارې نه بند شي او د هغې د بدنامولو کوشش کوي د دې اسلام. خو افسوس په دې دی چې ځان ته مسلمان به وایي او کلمه به م وایي او هغه به هم دا کوشش کوي چې دا خلک د قرآن او د حدیث نه منع شي او صرف هغه دین ته رښتینی وایي چې کوم د خپل مولوي صاحب نه یا د خپل سابیاق صاحب نه یا د خپلو مشرانو نه یې زده کړی دی، بس څه چې دي دقه دي او نورې قصې پرېږدي. نو که چېرته څوک قرآن بیانوي دی ورته قرآن ته مه کښېنه، که څوک حدیث بیانوي دا نوې خبرې دي. کوشش به دا شروع کړي د بدنامولو کوشش. نو په دې خو موږ پوه شو چې هغه کافران خو زموږ د دې دین دشمنان دي، ځکه کوشش کوي. نو تاسو ولې کوشش کوئ؟ په کار خو دا دی چې یو مسلمان دعوه د اسلام کوي، دی په دې خوشحاله شي چې قرآن بیانېږي او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه یادېږي. ځکه چې دین خو همدغه دی، نو قرآن او حدیث دین نه دی، اخوا بل څه شی دی؟ قرآن او حدیث دین دی. که یو سړی چې د صحابه کرامو اقوال، د امامانو، د علماو، خو د هغوی د ټول اقوال هم د قرآن او د حدیث دپاره دي که نه؟ نو خبره بیا واپس شوه څه ته؟ قرآن او حدیث ته. نو اصل بنیاد هغه قرآن او حدیث دی. چې یو ظالم راولګي او خلک د قرآن او د حدیث نه منع کوي او بیا دا چې څوک یې بیانوي هغوی بدناموي، چې څوک پې عمل کوي هغوی بدناموي، هغوی ته مشکلات جوړوي. نو هغه خلک دې هم د الله نه ویریږي. اگر که دلته بس د کافرانو روان دی، خو دا مې راته فایده ذکر کړه چې کافران خو دا کوي، هغونه خو ګیله نشته، ځکه چې خو اول سر کې وایي چې موږ د دې دین دشمنان یو، خو ګیله د هغه چا نه دی چې ځان ته مسلمان وایي او په هغه باندې هم صفا دین چې د هغه پې بدلېږي. نو دې جهنمیانو به، دې ظالمانو به یو کار دا کوو چې خلک به د الله د لارې نه منع کول. ویبغونها عوجا، او لټۍ په هغې کې کوږوالی، په څه کې؟ د الله په دې لاره کې او په دې دین کې چې دې خلکو ته د دین کوږ ښکاره شي. نو څنګه به ورته کږوي دا نیغه لاره؟ په شکونو اچولو سره، په شبهو اچولو سره. یاره که دا داسې دا داسې ولو دا داسې، نو هغه ته هغه نیغه لاره د کم علم د لاسه هغه ته څه ښکاره شي؟ کږه ورته ښکاره شي. لکه نن سبا چې د الحاد دا فتنه ده، د ملحدین خبیثان لګیا دي او دعوت ورکوي د الحاد طرف ته، نو کمزورو مسلمانانو ته شبهې ورچوي چې یاره که دا بالفرض داسې وی نو ولې داسې وشو، او که دا جنت داسې دی نو بیا داسې ولې نه دی، او که الله داسې ویلي دي نو داسې ولې نه ده، او آخرت داسې ولې نه دی، او قبر داسې ولې نه ده، او پلانی داسې ولې، او علانی داسې ولې نه. نو چې د چا سره د علم کمزورتیا او د هغې نه مخکې د ایمان کمزورتیا ورسره وي، هغه ته دا نیغ دین بیا کوږ ښکاري. نو اصل کې دا دین کوږ نه دی، څوک کوږي؟
دغه کس کور یو ملګري قصه کوله وي پېښور اوسېدونکی دی وی هلته د یو کس په دې لارو کوڅو کې د شیشې خرڅوله وړې شیشې پخوا به هر چا سره جیب کې پخوا نږدې وخته پورې دغه او منګز وړه ده او په جیب کې پرته وه نو چېرته یو کس دغسې کې لګیا دی وي دا شیشې خرڅولې انکې و نو یو کس ته وي دا شیشه اخېسته نو چې داسې ورته کتلي دي نو دی پکې لږ کوږ ښکارېدو یو کس ته ویلي چې شیشه دې کږه ده او نه شیشه کې څه مسله نشته ده ورته وایي نه شیشه دې کږه ده غوسه کوي مړه خوښه مخوی د کور نه کوږ راوړي بیا وایي چې شیشه کږه ده شیشه صحیح ده مشکل په تا کې دی زه نور څه وکړم شیشه دغه ده نه نو د الله په دین کې کوږوالی نشته الحمدلله او نه د الله په دین کې داسې څه شته چې موږ په شک کې واچوي ذره برابر دا زموږ دین د عقیده ده ذره برابر زموږ د الله په دې دین کې شک نشته الحمدلله خو دا شکونه هغه چا ته راځي چې باقي په خپله کوږوالی ایمان یې ګډوډي علم یې ګډوډي د علماو سره ناسته پاسته نه کوي د علماو بیانونه نه اوري نو دی کوږ وږي نو که چېرته معمولي د چا خبره واوري ښه نو دا خبره هم ده څنګه دا ده یعنی یو سړی په دې میشن لګیا دی چې ستا دین بدنام کړي تر ده په معمولي خبره باندې به خپل دین شکي شوې دا خو بیا ستا د ایمان څه ایمان نه و او بیا خو ستا د دین څه دین نه و چې ته په پالتو او په باطلو قصو او په منګړت خبرو او په ګډوډو مسلو سره ته شکي کېږي دا کېدی شي داسې نشي کېدی وګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مکي دور کې کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د اسرا او د معراج د دې سفر نه راغی مکه کې مشرکانو ته وویل زه تللی وم بیت المقدس ته فلسطین ته او بیا لاړم اسمانونو ته وختم او په یو شپه کې لاړم او رالم دا هغوی کله منله هغوی خو مخامخ معجزې چې راښکاره شوي وي هغه یې نه منلې دا به یې منلی او خندلې وي په یو شپه کې ته لاړې رالې زمونږ پکې میاشتې ولګي ایله فلسطین ته ورسو بیا په میاشتو کې واپس راځو ته پکې لاړې او بیا اسمانونو ته وختې او بیا رالې نو خلک د دې سره روان وو ابوبکر صدیق رضی الله عنه روان نو هغه مشرکانو ورته بعض ووي هغه دوست خو نور څه وایي وایي څه وایي چې په یو شپه کې زه تللی یم بیت المقدس ته او بیا اسمانونو ته او بیا راغلی یم واپس وایي هغې وایي او داسې وایي چې وایي به یې رښتیا وایي داسې ایمان پکار دی چې رسول یې وایي به یې رښتیا وایي چې الله یې وایي دا رښتیا ده کمی زما او ستا په فهم او په عقل کې راتلی شي کله موږ د کمزوري عقل د لاسه او د کمزوري علم د لاسه د الله یا د الله د رسول په خبره پوه نه شو نو هغه کمزورتیا په موته کې ده کمزورتیا د الله او د الله د رسول په خبرو کې نه ده پوه شوي بې که نه لکه چې نن سبا دا غټ دعوت الحاد او د ملحدینو زما اراده ده انشاءالله په دې باندې به سلسله وار بیانونه کوم چې دا الحاد څه ته وایي او د ملحدین څه ته وایي دوی دعوت څه کوم طرف ته ورکوي نو هغوی خلکو ته د الله دین په باره کې شکونه وراچي ولې چې دا نیغه لار خلکو ته څه ښکاره شي کږه ښکاره شي وهم بالآخرة کافرون او دوی په آخرت باندې منکر دي آخرت نه مني ځکه خو جهنم ته لاړو ښه نو دلته څو کارونه د دوی ذکر شو دې آیت کې انیغې لارې نه خلک منع کوي آخرت نه منکر دي بل پکې نو کوږوالی لټوي په دې نیغه لار کې ویبغونها عوجا ځکه جهنم ته لاړو وبینهما حجاب او په منځ د دوی کې به پرده وي په منځ د جنتیانو او د جهنمیانو کې پرده ده وعلى الأعراف رجال او په عراف باندې به سړي دا پرده منځ کې چې دا دیوال دی دنګ دیوال دی جنت او جهنم منځ کې ښه اعراف په عربۍ کې د اوچت ځي ته ویلی کېږي
نو په دې منځ کې دا پرده د اوچت ځای دی اعراف، او په دې اعراف باندې به بعض کسان ناسي. بیا د مفسرینو اختلاف دی چې دا اصحاب الاعراف څوک دي، دا په دې منځ کې چې به ناسي. نو ډېر یعنې بعض څه وایي، خو مشهور قول دا دی، او دا قول د عبدالله بن مسعود، حذیفه بن الیمان او عبدالله بن عباس رضی الله عنهم نه نقل دی. بعضو حدیثونو کې دې خبرې ته اشاره هم ده چې دا هغه مؤمنان دي چې نیکیانې او بدیانې برابر دي. څنګه برابر دي؟ نیکیانې او بدیانې څنګه برابرېږي؟ یو شان دي. نیکیانې او بدیانې برابر دي، یعنې یو شان دي. نه پې نیکیانې زورورې دي، نه پې بدیانې زورورې. ځکه که نیکیانې زورورې کېږي نو به چېرته تلو؟ جنت ته. او که بدیانې زورورې وې بیا دوی تلو جهنم ته. نو په منځ کې پرده ده، بیا دیوال دی، دنګ ځای دی، هغې ته څه ویلی کېږي؟ اعراف. او په دې باندې سړي دي. یعرفون کلا بسیماهم، چې پیژني به هر یو لره په نښو د هغوی. یعنې دا اعراف باندې چې کوم کسان ناست دي دوی جهنمیان هم پیژني او دوی جنتیان هم پیژني. د څه نه پیژني؟ د نښو نه. یعرفون کلا بسیماهم، د نښو نه او د اثراتو نه ورته پته لري چې دا جنتیان دي او دا جهنمیان دي. ونادوا او اواز به وکړي دوی، چاته به وکړي؟ ونادوا اصحاب الجنه، او اواز به وکړي دوی جنت والو ته، ان سلام علیکم، چې سلامتیا دي په تاسو باندې. سلام به واچوي په چا؟ په جنتیانو. ته پته دا جنتیان دي. رب العالمین وی لم يدخلوها وهم يطمعون، ندی ورننوتی دا اعراف والا جنتا او دوی بتمه لري. لا اوس بروح دوی نه دي تلي، دوی همنځ کې او تمه د څه لري؟ چې جنت ته به لاړ شي. دوی په خپله لا نه دي تلي. نو دوی به سلام واچوي په جنتیانو باندې چې کله نظر په هغوی پرېوځي. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، او کله چې واړولی شي نظرونه د دوی په طرف د اور والو باندې. جنتیان خو یې ولیدو، نشي چېرې وکړو، په هغوی سلام واچو. خو چې کله دا نظر په جهنمیانو پرېوځي قالو وی به دوی ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اے ربا زمنگا مگر زوا منگ دا قوم ظالمانو سرا. یعنی منگ دا جہنمیانو سرا مگر زوا، او یا اللہ منگ دا جہنم تاوانا چی. بیا بدو یو ناشنا خبرو کی. ونادى أصحاب الأعراف رجالا، او آواز بوکی اعراف والا بسړوتا. اعراف والا بازو کسانو ته چغه وي، آواز به ورته وکړي. دوی څنګه پیژني؟ الله وایي یعرفونهم بسیماهم، چې پیژني به یې په نښو د هغوی. هغه کسانو په مخ باندې نښې دي، اثرات دي. ولې جهنمیان او جنتیان یو شان دي؟ ځمکه او اسمان فرق دی. نو دوی ته پته یي چې دا پکې جهنمیان دي او دغه جهنم کې نو هغوی ته به آواز وکړي. وی به ورته قالو وی به دوی ما اغنا عنکم جمعکم، فایده در نه کړه تاسو ته جمع کولو ستاسو مالونو لره. وما کنتم تستکبرون، او هغه چې تاسو به لویي کوله. دا به دوی جهنمیانو ته وایي. ځکه چې دې جهنمیانو به دوه کارونه کول. یو مالونه به یې جمع کول او دې ته خوشحاله و چې دنیا ټوله زمونږ ده، او چې چا سره مال دی د هر سره. دا کچه سوچ د هغوی، او دا کچه سوچ د بعضو کمزورو مسلمانانو هم دی چې یاره هر شی چې دی نو هغه څه دی؟ هغه دا مال دی. سورة الهمزه کې الله د جهنمیانو بعض صفات ذکر کړي دي. الذي جمع مالا وعدده
يحسب ان ماله اخلده. دوی کی یو صفت الله وی دا دی چې مال جمع کوي او صرف شماري، د شمارلو والا دی. او ګمان یې دا دی چې زه په دې دنیا کې که یم نو د څه د لاسه یم؟ د دې مال د لاسه. که دا مال ختم شو زه لاړم ختم شو. نو دا په دې بعضو مسلمانانو کې هم دا خوی دی چې د هغوی دا نظریه او دا سوچ جوړ شوی دی یاره که مال لیجو زه یم او که مال نشته زما هر څه لاړو ختم شو، او زه دې مال ژوندی ساتلی یم او زه دې مال ښه ساتلی یم. نه، ساتونکی ذات خو الله دی. د دې مال سره به بیمار شي. ولې نه دي بیماران شوي؟ مالداره خلک نه دي بیماران شوي، داسې بیماران شوي دي چې یعنې علاج یې بیا نه دی شوی. سره د دې ماله یو مالداره چې دی هغه ذلیله شي، سره د دې ماله چې دی بچي نه کېږي او ښځه یې نه، سره د دې مال. نو مال هر شی نه دی. مال تعالی اله فایده در کولی شي چې کله الله ستا په نصیب کې لیکلي. هر څه د الله په لاس کې دي. او ډېر غریبانان روغ صحت دي، ډېر غریبانان په خوشحالو کې دي، ډېر غریبانان په راحت کې دي او مال ورسره نشته. نو مال صحیح ده، دا منم مال کې فایدې دي، خو دا مال فایده کله ورکوي؟ چې کله الله غوښتلي، کله الله غوښتلي. چې الله ونه غواړي دا مال تعالی څه فایده نشي درکولی. او دې جهنمیانو به مالونه جمع کول، نو هغه اعراف والا ورته وایي چې شو هغه مالونه څه فایده یې درله درکړه. او هغه تاسو چې به لویي کوله سینه به هم داسې وواله خپله چې یو که یو منګه یو. خاندل به هم په مؤمنانو پورې، خاندل به هم په دیندارو خلکو پورې، د الله په پیغمبرانو پورې، د پیغمبرانو په ملګرو پورې. لویي د لاسه دا کار کوو. په دې باندې ما تېر شوي درس کې بحث کړی چې د لویي د لاسه سړی حق نه مني. کله سړي کې لویي اهؤلاء الذین اقسمتم، ایا دا کسان دي چې قسمونه به کول تاسو، لا ینالهم الله برحمه، چې وبه نه رسوي دوی ته الله هېڅ رحمت. دا به قسمونه به چا کول؟ جهنمیانو، کافرانو. د چا په باره کې به وي؟ د جنتیانو په باره کې چې مړه دوی ته وګوره او جنت ته وګوره او دوی ته وګوره، الله به دوی رحم کوي. او کله به یې وخندل وایي که دوی جنت ته ځي نو موږ خو ته بیا تلي تلي. ولې لکه ولې ته داسې مطمئن ته به جنت ته ځي؟ زموږ سره مال دی، زموږ سره جیداد دی، علاقې دي، مشران یو، زورور یو. څه کمعقل خلک وو. جنت ته سړی په مال رسېدی شي یا په زور او په طاقت او په قام او په قبیله؟ سورة البقره کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې د قیامت په ورځ جهنمي له نه مال فایده ورکوي، نه داسې څوک شتي زورور چې را جمع شي او دې زمانه خلاص کړي، او نه د چا سفارش د ده په باره کې قبلیږي، او نه د ده په ځای بل کس جهنم ته ورننوتی شي. ګوره دنیا کې د جرم د سزا نه د خلاصي دغه څلور لارې دي. خیال هم دی؟ یوه د دې مجرم په بدل کې بل ونیسئ، یوه لار دا ده، دا الله وایي نشته. یا به داسې وکړو مخوري سړی به را پیدا کړو او هغه به څه وکړي؟ سفارش به وکړي. الله وایي دا نشته. یا به داسې وکړو مال به ولګو، خصم مال به ولګو. الله وایي دا هم نشته. یا خلک څه کوي؟ را جمع به شي قام قبیله، زورور خلک دي، او حمله به وکړو او دا سړی به خپل په زور را خلاص کړو. الله وایي دا هم نشته. هلته خلاصې د جهنم نه هغه د الله په رحمت کې، او د الله رحم د هغه چا دپاره دی چې چا دا ژوند د الله د دین مطابق تیر کړی. الله دې موږ ته نصیب کړي. نو ځکه ورته دوی چې دا دي خلک. بعض مفسرین وایي چې دا قول د ملایکو دی. ملایک به کافرانو ته وایي چې وګوره دا دي هغه مؤمنان چې تاسو پورې خاندل، چېرې دوی خو دوی ته وګوره او جنت ته وګوره، الله به په دوی باندې رحم کوي. څه کمعقل خلک وو. لکه اوس بلال رضی الله عنه ته وګوره، یا عمار،
یا بس داسې نور غریبانان وبه یې خندل وي بلال دا بلال دی به ځي جنت ته خسي چل دی بلال رضی الله عنه وی رنګ یې تور دی او نسب یې نشتی او مال یې نشتی رنګ یې تور دی مال نشتی نسب یې نشتی دا سړی منع کوي د جنت نه اصل خبره خو تقوا ده هماغه بلال رضی الله عنه لاړ جنت ته او هغه د کفر او د شرک سرداران لاړو چېرته جهنم ته سره د ډېرو مالونو سره د اوچت نسب ابو لهب کوم ځای کې دی جهنم کې تبت یدا ابي لهب وتب ابو لهب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره دی دومره اوچت نسب هم چې ته لیدلی جهنم کې دی ابو لهب ورته ولې وایي لهب شغلې ته وایي دی دومره ښایسته و چې دا مخ به یې سم پړقېدو سره د هغه ښایست په جهنم کې دی د قریشو سردارو قریش د دنیا په دې قبیلو کې اوچته قبیله ده او د هغه اوچتې قبیلې په سردارانو کې چې دا به څومره عزتمند سړی سره د هغه سردارۍ او مشرتیا په جهنم کې دی او دومره یې زور چې یو وینا کله یو وینا به یې وکړه نو د ده په یو وینا به خلک پاسېدو په یو به کېناستو سره د هغه زوره سړی کوم ځای کې دی جهنم کې دی نو خبره د تقوا ده او د ایمان ده او د الله د راضي کولو ده اعراف ولا په څه تمه باندې ناست شو مخکې ذکر شو د جنت په تمه رب العالمین خو مهربانه بادشاه دی کله سړی سوچي کې سړی دا هم خوش قسمته خلک دي خوش قسمته نه دي خوش قسمتي څه ده نه د جهنم نه بچ دي دا غټ نعمت دی چې سړی جهنم نه بچ شي خو به الله خو مهربانه بادشاه دی ادخلوا الجنة وبویلی شي اعراف والو ته ورننوځئ جنت ته لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون نبی سیر بتاسو نبتاسو غمجن کیگئی اخرین انجام دا اعراف والو هغه څه دی جنت نو دا اول سر نه ولی جنت ته نه بوځي بارك الله فيك دا الله عدل عمره ښکاره شو که نه عدل د الله وګوره ښکاره شو چې دا نیکیانې او بدیانې یو شان دي ځکه دلته ناست دي دا د الله عدل دی او انصاف دی ښکاره شو نو دویمه فایده څنګه چې ډېر ورو وي د نعمت قدر هغه ښه ډېر شو نو دریم د الله رحمت محسوس کو چې الله څومره رحیم او کریم باچا دی سره دی چې دوی بدیانې او نیکیانې یو شان شوي دي الله جنت ته بوت او زه به تاسو ته د الله د رحم سوی یم یعنې هغه کسان جنت ته لاړو چې نیکیانې او بدیانې یو شان دي داسې نه چې بدیانې نه دي کړي سوچ هم دی دې خبرې ته بدیانې کړي دي ګورې دومره رحیم باچا دی چې دوی بدیانې کړي دي خو دا بدیانې د نیکیانو برابر دي دی جنت ته بوتلو او زمونږ د انسانانو تله څه ناشنا تله لکه اوس که زمان یو غلطي چېرته وشوه انسان دی کېږي سړي نه کوتاهیانې غلطیانې کېږي ښه نو بیا به د خوا و شا د خلک به څه کوي او دا د اکثرو د ډېرو انسانانو د طبیعت دی چې زما چې هغه څومره ښه کارونه یي هغه ټول ختم او هغه یو کوتاهي به زما یادوي او عرش والا ته ګوره ګناهونه دا نه چې دې سړي نه دي کړي ګناهونه او نیکیانې یو شان دي دی جنت ته بوتو ځکه چې نیکیانې خو یې کړي دي که او موږ که چېرته څوک وینو په یو غلطۍ باندې نو دومره یې په هغه یو غلطۍ په شرمونو وشرموو سړی ښه سړی دی خو دغه یو غلطي دي شوې نو د هغه د نیکیانو په هغه دریاب کې موږ د یو بدي نشو ډوبولی موږ که یادو هم د ده دقه یو ګناه به یادو موږ که یادو د ده دقه بد خوی به یادو موږ که یادو هم د ده دقه کوتاهي به یادو ښه خبرې ورله نه یادو چې یاره سړی صحیح ده دا کار یې غلط دی خو ده ښه کارونه یې څومره کړي دي صحیح دی دې سړي نه نن بد اخلاقي وشو خو دا خو ډېر ښه اخلاق والی دی
نو دا د رحیم ذات معامله ده. آخره کې اعراف والا چرته بوتلو؟ جنتیانو ته. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة او آواز بوکی ور والا جنت والو تا. مخی آواز چا کڑو؟ جنتیانو کڑو جہنمیانو تا. سیوتی ویلو اللہ چی کم لوز منگ سر کڑو خو رشتی نو، خود تاو سر چی کم کڑو اگر سنگو بیا داگی نے بچہ آواز کڑے اعراف والا. اس آواز چا کڑے؟ جہنمیانو جنتیانو تا. دیتا وکی دیکھا او دی حالاتو نظام بچ کوئی نو اس منگ سر موقش دی. او پا دی قبرونو کی دیر دی سے خلق براتے دی چاہوی دی ورزی ارمان کی دا کم ورزی اللہ منگ تا نصیب کردی. سبوی دوی ان افیضو علینا من الماء چراوالوی پا منگ باندی دوبو دا جنتنا. دوم رتگی شوی دانوی چو براکی ان افیضو روالوی او جہنمیان تو اوبا ملاوی گی دانی چی اوبا نیشتی. قرآن کی سے بزر ذکر دی اسم اوبا دی نونا دا جہنمیانو اوینی او خود کی دلی اوبا. ذکر روایت کرا دی چی کل دوی دا اوبا روالی کن اسکی او چی سنگ دا مخ دی اوبو تا مخامخ کی دا مخ دا غوخی بے پاگا اوبو کی اوبا یی دا دی اوبا دی. نو دوی جنتیانو توی انا فیضو علینا من الماء فمونگانی دا اوبا روالو اسمی دا دی جنت. او مما رزقکم اللہ یا دا غسنا چی در کری دی تاسو تا اللہ اوبید لدر کری او که نور سی عرص چی خو منگ لے را کئی منگ بانی روالوی. قالوا بويوي إن الله حرمهما على الكافرين يقينا الله حرام كري دا دوان بكافران باندي. دوان شيء وبا دا بل اغينا لا ورزق وبا او دا وبونا لا ورزق دا دوان الله بكافران باندي حرام كري. آخر دی جہنمیوں تا دمرا سخت سزا ولی ملاوی اللہ وی الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا. داغ کسان دی چینی ولی دی دین خپل مشغلا او لوبی دا دین نے لوبا جوڑا کلیو. لهو مشغلاتو پالتو یعنی دا دین دوی تا پالتو کاری دو اسی مذاقی پوری کھو. وغرتهم الحياة الدنيا او دوکا کڑی دی دوی لرا جون دنیاوی. نو دا اللہ دین ورطا مزاق کاری گب شب پالتو او دوکا کڑی دی سیشی جون دا دنیا دنیاوی جون دا دوکا کڑی دی. دا پا دی مسلمانانو کم باز دا سیشتی نام نهاد مسلمانانو چی دین ہوتا سی گب کاری ایسی ٹوغ ہوتا کاری چی دین خبر راشی دا مڑا مڑا اس خبر رہا چی دنیا خبر راشی نو اسمان تا بخیجیو دا غزینو بیز مکی ترا کزیگیو دا ارسبا پزن یو کیسا کتاو تا دا منزوی زب بیز زب سیشو زب دیتاوی گب جوڑا والا سی لوبی اما سکتا خبر خدا نا بیا بوشی زا کتاو تا گر دا کار دا نده جایز دا لمن کرده نا صحیح دا گورا خود دا سی دا چی سڑے کلا مجبوری او بل دا جاگا پلانے کئی او گورا خلقی کئی او ننسبا کئی دا اللہ دا حکم دا سی گب شب کری تو تا گورا دا کار دا پیغمبر دا طریقے خلاف دے دیو باگئی لسل بانی جوڑی کی رازی کنا درست با کینو بیان بور او دا صحیح دا آگا بیا آگا اے دا ہر سب بیا کی ما چی کم ورزو کی اولا کی دا دینی سبق شروع کو او علم ازدکونو ما سر یو ملگره اگه زمان سر دی سبق که ملگره نو کور سر نجدی اوسید ورات ناگه بلی دوی چی دا ما بدا کتابون مکتبون زان لاغستو او کلب می لیکل او کلب می ویلو برا سر اکثر ناسو دا اگم شوق پیدا شو دا علم دی ازدکولو ما تو یروی کتا دی سکارو کی چی زمان دی
مور ته ووایه پلارې دلته و خو پلارې مصروف و هغه به اکثر لرې و ته زما دې مور ته ووایې چې ده باندې علم وکوي ما صحیح دی چې ځو چې زه ورغلم ما ولا مور ته ما ګوره د ده شوق دی زده کړي نو هغه ما ته وایي مورې او دی ناست وایي دین چېرته تښتي خو بیا به یې وکړي که نه دین تښتي بیا به یې وکړي خو اوس که دی دا سبق خپل پرېږدي او دی اوس په نهم کې دی او په اتم کې دی نو بیا دا وخت خو بیا نه راځي وایي دین چېرته تښتي دې ته وایي دین نه مذاق او لوبې جوړول او ټوغه دین چېرته تښتي نن هغه کس زه پېژنم کله ناکله ما سره رابطو کې در په در دی سره د دې چې ښه ډېر سبقونه یې ویلي د انګلیش او د هر څه نو ما ته هغه خبر رایادې شي چې د ده مور وایي دین تښتي او اوس ښه بېدینه یې نو موږ هم بعض پکې دا سوچ کوي دا کمزوري ایمان وایي چې دا دین چېرته تښتي دین نه تښتي خو ته به همیشه دپاره یې په دنیا کې سوال دا دی لکه زه اوس تا ته یم چې راځه منزله ته ما ته مونځ تښتي خو نه مونځ خو سبا هم شتي دا خبره صحیح ده که غلط نه نه مونځ شتي دا خبره صحیح ده که غلط شتي تښتي خو نه که نه خو ما له جواب راکړه ته به یې دلته مسله ده مشکل دلته دی که نه صحیح ده مونځ خو به یي خو ته به یې نه یاره زما خو پته نه چې بیا ستا پته نه لګي بیا خو اوس راځه دین یې زده که نه نو دا یې زده کول ولې تښتي څه نه تښتي خو نه خو ته به همیشه او ستا به همیشه داسې ذهني او ستا به همیشه دا طاقتي او ستا سره به همیشه دا فارغه وخت وي نه نو بیا خو اوس دا کار کول غواړي نو دین ته د قدر په نظر ګورئ دین ته د قدر په نظر ګورئ اوس ګوره د عمر بن خطاب رضی الله عنه باره کې راځي او سلفو باره کې ډېر داسې واقعیت چې خو بیا رانه دا خبره اوږدېږي هغه نه یو ورځ د مازدیګر مونځ لیټ شوی و او ستاسو څه خیال دی چې امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه به مونځ قصدن لیټ کړی سب زړی مني نه مصروفه شوی و دومره مصروفه و چې جومات ته راغی جمعتي شوی و دومره خفه چې کله یې مونځ وکړو راووتو نو اوښان یې د الله په نوم حلال کړو او هغه یې تقسیم کړو ښه د هغه سړی دی چې دله ګورې رسول صلی الله علیه وسلم زیری د جنت ورکړی خو ده خو دا ونه چې مونځ نو ما خو قصدن نه دی پرېښودی نو زه خو عمر یمه نو زما دپاره خو زه خو امیر المؤمنین یمه د ټول امت مسلې زما په سر دي نو که ما نه لیټ شو څه چلو شو او موږ نه معمولي دنیا او معمولي کاروبار هر څه ګډوډ کړي دی اوس امیر المؤمنین دی خو دې خبرې منلو ته تیار نه دی چې زما د باچایي دی په ما دومره اثر وکړي چې ما دې د مازدیګر د منځه نه لیټ کړي او زما دې جمع لاړه شي دا دی نه مني حالانکې باچا دی امیر المؤمنین او دا داسې باچا دی چې په هغه وخت کې داسې نه و چې پلاني ملک پلانی باچا دی او د پلاني ملک پلانی باچا دی دی څه دی د ټولو مسلمانانو باچا دی د ټولو مسلمانانو باچا دی که مشرق کې دی او که مغرب کې دی د دغه ټولو باچا دی دا د دین قدر دی داسې د دین قدر کول او څومره چې د دنیا قدر کوئ که دومره هم د دین وکړو الله ته به رحم کوي لکه اوس یو سړي ته ووایه که نه لکه جیب نه یې 100 ریالو نوټ ولیدو نو مړه راځه مړه پرېږده تښتي خو بني تا سره وایي دي بیا ته څه ګډوډي 100 ریاله 100 ډېر شی دی که 2 روپۍ ولیږم زه یې راوچتو دا ورسره قدر دی او ستا نه عبادت ځي ستا نه ژوند روان دی او قصه په ختمېدو ده او د ژوند نور ډوبېدو واله دی دا پرون زه خبر شوم زموږ یو ملګری و د درس او په پخوانو ملګرو کې و ما نن ملګرو ته مازدیګر قصه کوله ما دا درسونه چې پخوا شروع کړي زما ډېر کم عمر و او ما به اکثر په دې جوماتونو کې داسې یو 100 منټه بیان کوم هغه وخت نه هغه موږ سره ملګری شوی و ډېر دینداره سړی و هغه وفات شو پرون دومره پې خفه شو رب العالمین دې
د قبر دا اولنۍ شپه د هغه د کامیابۍ شپه وګرځوي او الله دې هغه ته د آخرت ته سفر اسان کړي او الله دې ورسره موږ جنت کې یو ځای کړي او په الله باندې او د الله په پیغمبر ډېر مینو الله دې ورته د هغې بدلې ورکړي. ختمه شوه قصه. نو زما او ستا د ژوند دا نور به هم یو ورځ ډوب شي او نور چې راوخیږي نو لازم ډوبېږي. چېرته مو نور لیدلی چې ولاړ یې همیشه نور ډوبېږي. نو دا نور چې کله روان شي که نه اوله کې راوخیږي دا ډېره فایدهمنه خبره ته کوم خو که ویښ ویښې که اوږدې نور چې اوله کې راوخیږي صحیح کمزوری بیا دې منځ کې څه شي داسې ګرم شي که نه چې خپې بغیر د پیزارو نه ته به ځمکه لګولی نه شي بلکې د دې پیزارو سره به دې هم کله تنګ کي وتی ورته نه شي ښکاره کېدی ورته نه شي داسې زور کې شي داسې د انسان په زور کې شي بیا او بیا ورو ورو دا نور بیا زړېږي ماښام نه بعد عفوا مازدیګر نه بعد بیا به کمزوري کېدو شي بس بیا ختم شي ورک شي بلکل سبا ته بیا انتظار کوي. دغسې زما او ستا د ژوند دا نور روان دی داسې ولاړ نه دی په ځي باندې چې یاره بس یو موږ به همیشه داسې یو همیشه به داسې یو همیشه به داسې دا نور به اچانک ډوب شي او بیا به ډېر ارمانونه وکړي. نو د دې دین قدر کوئ وړه وړه خبره د دین دا معمولي مه ګڼئ څومره چې د دین قدر کې الله به ستا قدر ډېروي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. لکه بل ورځ ما زه ملګرو ته بعض ملګرو ته د امام بخاري رحمه الله د دې کتاب درس ورکوم قرات او سماع روانې دې ورځو کې نو هغوی ته ما دا قصه وکړه ما ورته دا حدیثونه په توجه سره اورئ ځکه دا د معمولي چا خبرې نه دي. نو بیا یې واقع د امام مالک رحمه الله مې ورته بیان کړه. امام مالک رحمه الله په مسجد نبوي کې ناست او حدیثونه ویلی کېدو او شاګردانو د هغه به مخکې اورول او هغه شاګردانو ته واضح کول او برابرول خو په دغه ورځ د هغه د یعنې د درس په دې منځ کې دا رنګ به یې کله زیړ شو کله به سور شو لکه څه تکلیف چې وي دې شاګردانو دا خبره څه کړه محسوس یې کړه یاره سیچل خو دی بیا درس ختم شو اکثر شاګردان لاړو باز پاتې شو خو ته امام صاحب نن تاسو له سیچلو وی لړم چیچلی و دغه ټیم کې لړم له ټک راکو خو دا مې بې ادبي ګڼله چې د پیغمبر خبرې روانې او زه ترې پاسم او یې زه تاسو ته ووایم چې یاره زه لړم چیچلی یم او ماله دوایي او ماله دا خپه وتړی یا ماله دا زنګون وتړی یا دا ورون وتړی دا مې مناسب نه ګڼله ځکه چې دا د معمولي چا خبرې نه دي داسې قدرمن خلک وو د دې د لاسه الله څومره قدر د هغوی وکړو یعنې څومره عزت یې وله ورکړو چې د هغه نوم هغه ژوندی پاتې شو امام مالک رحمه الله ولې کې چې د الله د دین قدر یې کوو که دی پاسېدلی وی دی به ګناهګار وی نه که ده ملګرو ته ویلی وی چې ما له لړم ټک را کړی دی به ګناهګار وی نه خو دا د هغه دینداري وه او دی قدر ګڼو د دین چې یاره د معمولي چا خبرې خو نه دي دومره غټ سړي خبرې روانې زه به اوس څه کوې لړم چې چلی زه پاسم الله دې رحم وکړي په تا امام مالکه او که ته وی زمونږ حال دې لیدلی وی مونږ خو په معمولي بانه هم راسره نه یي که نه لکه بعضو ته زه وایم زه یم ولې لکه دې دیندارۍ کې کمزوري یاره وی بس سره سره شتیم نه چې ووایم نو اوس د ده باره کې څه وی او هغه بانې چې جوړه کمزوري بانې او یو بس داسې او یو بس لږ بیمار او لږ بدن او لږ کت او لږ بر خبره مې دې پورې کول الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا الله وی دې جهنمیانو د دین نه څه شی جوړ کړی لوبه یې جوړه کړې وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړي څه شي دنیا دې دنیا چې او د دنیوي ژوند چې څومره تباهي کړې ده دومره بل شي نه ده کړې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې اتقوا فتنة الدنیا د دنیا د فتنې نه ځان لرې ساتي دا داسې فتنه چې سړی تباه او برباد کوي اوس ګوره دې آیت ته غوږ کېږده فالیوم ننساهم نو نن ورځ به هیر کړو موږ دوی كما نسوا لقاء يومهم هذا
لکه څنګه چې هېر کړی دوی ملاقات د ورځې د دوی چې دا ده لکه څنګه چې دوی نه آخرت کې هېر و الله وایي په دغه ورځ ما هېر کړو اوس ما ته دا وایي چې الله رب العالمین راولږي څوک یې هېر کړي نو څوک به یاد کړي او چې الله یې یاد کړي نو چا هېر کړی دی نه او بیا چې آخرت کې دې هېر کړي یعنې په هغه ورځ چې په هغه ورځ باچایي خاص ته چا ده د الله دنیا کې خو بیا عارضي باچایان شتي که نه څه کمزوري غونته کې باچایان پکې شتي عارضي دی به سره منډه وي هغه به سره منډه وي آخرت کې خو بیا باچایي هم خاص د الله ده او په هغه ورځ دې هېر کړي نو څوک به دې بیا یاد کړي ځکه الله وایي دوی دا ورځ هېره کړې وه زه یې هېر کړی وم ما هم هېر کړو خو ګوره دا فایده یاده کوي هېر د الله داسې نه دي لکه هېر د انسان هېر د انسان څنګه وي علم کې نه وي هېر د الله داسې نه دي چې د الله د علم نه خبره ووته دا سزا ده د هغوی دپاره دا یاده کوي دا خبره الله ګورې الله هېر داسې نه دي څنګه چې انسانان وي د الله ځان له صفات دي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او د انسانانو ځان له دي وما كانوا بآياتنا يجحدون او هغه چې ودوی چې د آیتونو زموږ نه به انکار کوو ورځ یې یېره کړې وه د آخرت او د الله د آیتونو نه انکار کوو اوس که څوک وایي چې یاره کیدای شي دوی ته بیان نه وي شوی یعنی چا ورته خبره نه واضحه کړي الله وایي ولقد جئناهم بکتاب او یقینا راوړی و موږ دوی ته کتاب فصلناه على علم فتفصیل سره بیان کړی و موږ هغه په علم سره الله وایي کتاب هو او بیا دا هم نه چې کتاب الله را لېږلی دی او خبره ختمه شوې ده نه هسې چې لیکلی دی یعنی په تفصیل سره بیان کړی دی فصلنا په تفصیل سره هدى ورحمه هدایت ته او رحمت ته لقوم یؤمنون د پاره د هغه قوم چې ایمان لري هل ينظرون الا تأویله انتظار نه کوي دوی مگر د انجام د انکار د دې کتاب خبره د آخرت نه راوړې د څه ته دنیا ته د مکې مشرکان الله یادوي ایمان هغوی نه راوړو که نه آخرت نه منکرو د قرآن نه منکرو الله وایي دوی که په دې انتظار کې پراته دي چې کله به انجام د انکار راځي دوی خو انکار کړی یې که نه نو دوی اوس په څه انتظار کې دي د عذاب دوی که د ایمان نه راوړي ځکه چې انجام ته پراته انجام خو عذاب دی که نه دوی که دا ډډه د انجام ته لګولې ده یوم یأتي تأویلو په کومه ورځ چې رابشي انجام د انکار د دوی یا د دې کتاب انجام د انکار د قرآن چې کله راشي که نه دغه عذاب یقول الذین نسوا من قبل وی به هغه کسان چې هېر کړی دی دا د مخکې نه د انجام او د عذاب یې هېر کړی دوی به څه وایي قد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا راغلي رسولان د رب زموږ په حق سره ویې منله رسولان راغلي خو موږ نه منله مشکل به موږ کې فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا نو آیا شته دی موږ لره سفارشیان بس چې سفارش وکړي زموږ دپاره او نرد یا واپس کړی شو موږ فنعمل غیر الذي كنا نعمل بس عمل به وکړو سوا د هغې نه چې موږ به کوو مخکې دوه کاره غواړي یا دې څه وشي یا څوک نشته سفارش وکړي او یا واپس به نه شو دنیا ته نو بیا به داسې عمل نه کوو لکه څنګه چې موږ مخکې کړی دی وبه منو موږ هر څه الله وایي قد خسروا انفسهم یقینا تاوان کې اچولی دي دوی ځانونه خپل وضل عنهم ما كانوا يفترون او ورک به شي د دوی نه هغه دروغ چې دوی جوړول دوی خو ډېرې خبرې کړې دي که
موږ به داسې کېږي او زموږ به دا وي او موږ به دغه هر څه ته لاړو ټول ګډوډ شو. الله دې دې حالاتو نه موږ ساتي. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله روان درس کې به د څلور پنځوسم آیت نه شروع کوو. رب العالمین دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. الله دې د جنتیانو دا نعمتونه موږ ته هم نصیب کړي او د جهنمیانو د دې عذابونو دې الله موږ لري وساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلة قلبي كعبة ربي